د هلمند مرکز لښکرګاه ښار په غازي محمد ایوب خان ښارګوټي کې یو سوداګر سلګونه یتیم او بې سرپرستو ماشومانو ته وړیا ښوونځی جوړ کړی چې د لیلیې، ترانسپورټ، خوړو، روغتیايي مرکز اسانتیاوې هم لري. یاد سوداګر حاجي محمد عیسی عمري په ژواک خبري اژانس ته وویل اوس د یاد زده کوونکو شمېر 250 تنه دی او هڅه کوي د دغه ښوونځي د زده کوونکو شمېر 1000 تنو ته ورسوي. سیستم تر 12مه صنفه پورې دی، زموږ د خوله حصه ده او د یتیمانو لپاره پرې دي مفت. هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورځي د کور د مخ څخه یتیمه که نجلۍ که هلک هغه سپروي، درس ورته وایي بېرته یې راکوي. او هغه یتیمان چې د ولسوالیو دي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې 2 شپې اجازه ورکوو، ډوډۍ مصارف ټول لیلیه سیستم ورکوو. دا سیستم دا اوس د لیلیه 2500 موږ لیلیه یوازې لرو او 500 یې ناریا لرو چې ځای ورځي چې 2500 کېږي. اوس د لیلیه شمېر 1000 نفر ته رسوي. په ورته مهال د یاد ښوونځي مدیر وویل یاد ښوونځی چې تېر لمریز کال کې فعالیت پیل کړی او د پوهنې له وزارت سره ثبت دی او په بشپړ توګه د دغه وزارت نصاب پکې تدریس کیږي. یتیم او بې سرپرسته زده کوونکو تقریبا دلته تعداد بیخي په سلګونو کسانو ته رسیږي چې له دې جملې اکثریت نارینه دي او په دې کې ځینې دي چې ښځینه دي یوازې د ورځې په خوا کې زموږ سره تدریس ته راځي چې خپل درسونه وایي او نور چې دي الکوان هغو دپاره بیا موږ لیلیه ورته لرو چې هلته د شپې په لیلیه کې اوسېږي او د ورځې د دوی تدریسي بهیر جریان لري. همدارنګه نوموړي زیاته کړه چې د لیلیې لپاره د استوګنې ټول اسانتیاوې په پام کې نیول سوي او په وینا یې د خوب ځانګړی ځای، منظم خواړه او د لوب لپاره بېلابېل ځایونه په پام کې نیول سوي او نجونو لپاره بېلابېل د ښځینه با تجربه ښوونکو لخوا هم درس ورکول کیږي. موږ د دې ترتیب داسې جوړ کړی دی چې یو لیلیه ده او یو زموږ ښوونځی ده. په لیلیه کې فقط د دوی د اوسېدو ځای دی او 3 وخته دوی ته خوراکه ورکول کېږي چې 3 وخته خوراکه ورکول کېږي، پکښې اوسېږي، خپل تفریح کوي. د دوی دپاره د تفریح د لوبو میدانونه موږ ورته برابر کړي او بل بیا نهاریا زده کوونکي چې هغه یوازې دلته ښوونځي ته راځي او موږ د لیلیې سره په څنګ کې د وناسو لپاره چې بیا کم ځای برابر کړی دی په هغې کې بیا زده کوونکي چې دي سهار راځي بېرته غرمه یا مازدیګر ځي، ترانسپورټ ورته برابر کړی دی ولې لیلیه بیا هغه نه لري. په همدې حال کې هغه زده کوونکي چې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي خوښ دي چې په دغه ولایت کې وړیا د زده کړو زمینه ورته برابره سوې ده. وکه ډېر ارمان مې درلوده چې کله به چې ما به نور ولیده چې زده کړې بیا کول یې ما هم ډېر ارمان درلوده چې زه زده کړو زمینه یې زه برابره کړم، خو موږ ته باره عمري محمد عیسی دا زمینه راته برابره کړه، زه دلته رانه بیا نشم دلته په لیلیه کې اوسېږو، منظم ځای لرو. دا 2 منظره کټ راته جوړ کړی دی، په یو منظر کې یې اوسېږي، په بل منظر کې زه اوسېږم. هغه منزل خپل ځان ته صندوقچه لري چې خپل سامان ورته پکې خوندي کوو او پاکه غذا د خوراکي توکو څخه راکوي، 3 وخته منظمه غذا پاکه راکوي. پلار مې وفات شوی دی، یتیم یم، د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالي یم. دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړې وکړم. موږ د شپې لخوا د لیلیې راسو، مطالعه لرو، 3 وخته د درسو زمینه لرو، د خوب ځای لرو، د 3 وخته ډوډۍ د خوراکي توکو زمینه برابره ده راته. همدارنګه د ساتیري تفریحي ځای ته معلوم دی چې مریضان څوک کوچنۍ که غټې شفاخانې ته مو بیایي هلته بیا دواوې شامله ده. یا مو وړیا حاجي محمد عیسی عمري ته الله خیر وکړي چې موږ دلته راستولي ده. بل خو بیا دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین د یاد سوداګر له لوري د وړیا ښوونځي جوړول او یتیمو بې سرپرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرول یو ښه ګام بولي او زیاتوي چې نور سوداګر او شتمن افغانان هم باید د پوهې په برخه کې دغه ډول اقدامات وکړي. د هلمند په ولایت کې چې کوم ښوونځی او یا دارالایتام د کوم مجلس او د خوا څخه جوړ شوی موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشحاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بخش کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیمو شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي. موږ ځینې مننه کوو. خصوصي ښوونځي چې دی او یا خصوصي مدارس هم د خصوصي مدارسو په لیست کې دی. خصوصي دارالایتام دی، موږ په هلمند کې 2 رسمي دارالایتامونه لرو، دې تر څنګ خصوصي دارالایتامونه هم لرو. دا د خصوصي دارالایتامونو په لیست کې دی، اوس زموږ سره ثبت دی. د یادونې ده د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په ترمز سیمه کې هم یو شمېر ځوانانو د خپل کلي شاوخوا 300 ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو پروسه پیل کړې ده.
پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره